لکه ګورې خبره ده بالفرض کوم هسې نه څوک راپسې لکې ونه تړي ځکه ډېر خلک داسې وي مونږ یو خبره وکړو نه په دې فیسبوک خلک مونږ ټوکه وکړو په دې فیسبوک راپسې خلک ډنډوره کړي یو ځل نه چاته پوسه کوئی پتلون کې مونځ کېږي که نه نو ما وی او د پتلون والا کېږي خو چې شاته ورپسې کم ولاړ دی د هغه نه کېږي راپسې په فیسبوک چا ورکړل بیا به یو ټیلیفون کوو بل چې ته وایې چې پتلون والا پسې شاته ولاړ دی د مونځ نه کېږي ما کله ویلي دي نه وي ما ته خلک ویلي دي لکه ما داسې نه دي ویلي خو ما خوشطبي کوله پتلون والا خو ځکه کوي چې عورت یې پټ دی او شاته چې ورپسې ولاړ دی نو دی به خپل مونځ کوي او که دی به غونډۍ او لښتي او لوړې جوړې شماري نو څنګه به مونځ کوي شیطان خو سړي ته وسوسې اچي یو ځل نه په مدینه منوره کې چا تپوس وکړو اعتکاف کې به کم خوراک سړی خوري او کم به نه خوري مې ګوپي دې نه خوري راپسې صاحب چالو یا پروپیګنډا وکړه دی وایي چې په اعتکاف کې ګوپي حرام دی خدای ما کله ویلي دي ټیلیفونونه شروع شو فیسبوک باندې چلیږي چې دی وایي په اعتکاف کې ګوپي حرام دی دا کم کتاب کې دی ما خو نه دی ویلي چې حرام خوره ګوپي مونږ خو نه دی ویلي اعتکاف ته کښېنه او ګوپي خوره خو هغه زول او سیلی او طوفان سره به څه کوي لکه داسې سیز به په جومات کې نه استعمالی چې هغه د جومات بېادبي پکې راځي نو ګوپي ګیس په خېټه کې نه پیدا کوي تاسو ولې واړه یاست نه پوهېږئ نو بیا به ګیس له کوم خوا د شپې منډه وي دا ګورې حقیقت ته ګناه نشته که ګوپې خورې خو هغه سیز مه خوره په جومات کې د اعتکاف وي چې هغه د جومات کې بیا ستا نه مثال پته وله خو شرعي مسله ده ولاړه چې نو جومات کې به د دې سیزونو خیال ساتې که نو بعضې خلک لوس هسې نه د بالفرض خبره کوم که بالفرض تا ته هلته نسوار میلوم شي بالفرض لاول خو شته نه نو لاړې به کوم ځای توکې جنت کې خو د لاړو توکلو ځای نشته نو لاړو له به ته بیا کاخلو سټاپ ته راکوزېږي او که لاړو له به دې دغه ته راکوزېږي کوچیانو ته او که چارسدې ته دا خو به د هر څه دوړه شوي نه به د کاخل سټاپ وي نه به د کوچیاني نه به د غلجې وي نه به د چارسدې او نه به د تورنځی وي دلته اوس یو څو خبرې ذهن کې واچوه ستاسو ټولې مسلې به حل شي چې کوم شی جنت سره مناسب ني ابه د چاړه کې نه راځي خیر او خلاص